ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تېره برخه کې واورېدل چې سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه د پام وړ فتحې ترلاسه کړې او هندي راجاګان ډېر اندېښمن کړي وو او د کلي یو بزګر چې په خپلو راجاګانو یې توندې نیوکې کولې د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو او بیا هغه په اخره کې د خپل زوی د رامنات انتظار کاوه. دا چې نور څه پیښیږي راځئ په دې برخه کې واورو. او هغه ټوله مشغولتیا د رامنات تر یادونو پورې محدوده وه. رامنات د راجه په پوځ کې په لومړي کال د نیزه وهونکو ډلې افسر وټاکل شو. راتلونکی کال چې هغه د څو اونیو لپاره کلي ته په رخصت راغی نو په یوه ښکلي آس سپور و. روپوتې د ده په غیاب کې پخوا سومنات ته تللې وه. د روپوتې د دایمي بېلتون په خیال رامنات ته د خپل چاپېریال غمجن او خفه ښکارېده. د هغه د ژوند د نغمې هغه تار شلېدلی و چې په ځای به یې په زړه وړونکو نغمو ډکوله. د هغه د ژوند هغه تار شلېدلی و چې په ځای به یې په زړه وړونکو نغمو ډکوله. د دهله شونډو څخه د همیشني مسکا تروړل شوې وه او د سرګردانه سترګو دا ښودله چې کوم ورک شوی شی لټوي. کله کله به یې ګوپي چند ترې وپوښتل: زویه ته پریشانه ولې یې؟ د بټکانو خوړو ځواب به یې ورکړ: هیڅ نشته پلار جانه، ما څه فکر کاوه. د څه په اړه دې فکر کاوه بچیه؟ د هیڅ نه پلار جانه، رامنات به ویل او بیا به یې څه پلمه جګ شو او غلی به بهر ته ووت. یو ماښام رامنات یوازې د سیند پر غاړه ناست و. دا هماغه ځای و چې ډېر ځلې یې له روپوتې سره لیدلي وو. د سندرې هڅه وکړه خو غږ یې په ستوني کې خپ پاتې شو. ګوپي چند د هغه په لټون پسې هلته ورغی. ترې ویې پوښتل: دلته څه کوي بچیه؟ هېڅ هم نه پلاره، هسې په قدم وهلو کې دلته راغلی یم، کېناستم. ګوپي چند هم دلته نږدې کېناست. پلار او زوی تر لږ ځنډ چوپ وو. بیا پلار وویل: زویه خلک وایي چې تا سندرې بیخي پرېښې دي. رامنات ځواب ورکړ: هوکې پلار جان، ستا خو له سندرو څخه کرکه وه. ګوپي چند وویل: زما ستا له سندرو تر هغه وخته کرکه وه چې تر سرتېره شوی نه وې. اوس خو زه پخپله غواړم ستا سندرې واورم. پلار جانه زه اوس سندرې نشم ویلی. اوس زه ښایي هېڅکله هم سندرې ونه وایم. راځه کور ته ځو. رامنات ډېرې ورځې په کور کې د پاتې کېدو موقع ونه مونده. د ګنګا او جمنا د میدانونو په لور د محمود غزنوي وړاندې راتلو خبر یې چې واورېد هغه بیرته ستون شو. د هغه له تلو وروسته تر څو میاشتو ګوپي چند څخه احوال ترې نه درلود. د ګوپي چند له رامنات سره د لیدو لپاره د ګولیار د پلازمېنې په لور مخه کړه. خو هلته چې ورغې ورته معلومه شوه چې زوی یې د ګولیار له پوځ سره په داسې مهم پسې وتلی دی چې د هغې په اړه څوک چاته څه نشي ویلی. خو هلته چې ورغې ورته معلومه شوه چې زوی یې د ګولیار له پوځ سره په داسې مهم څه شي پسې وتلی دی چې د هغې په اړه څوک چاته څه نشي ویلی. هغه د پوځ له یوه لوی منصبدار سره وکتل. هغه تسلي ورکړه. ورته ویې ویل: ستا بچی ژوندی دی، خو اوس تا ته دا نشو ویل چې هغه چېرته دی. که تاسو هغه ته څه پیغام ور استوئ نو لیک ما ته راکړئ. ګوپي چند هغه ته یو لیک ورکړ. د لیک مضمون داسې و: زما د سترګو توره، زه ستا په اړه له ډېرې مودې هېڅ احوال نه لرم. اوس ما ته په کلي کې اوسېدل ګران شوي دي. د بګوان په خاطر څو ورځې رخصت راواخله او راشه. ما له ځانه سره بوځه. یا دې درک راوښیه چې په خپله درشم. ستا پلار ګوپي چند. ګوپي چند خپل کور ته راغی او په ډېره ناکرارۍ د خپل زوی د ځواب انتظار کاوه. څو ورځې وروسته واضح تودې شوې چې د سلطان محمود د تېرې حملې په دوران کې د کنوج د لوی راجه د ماتې په سبب ګاونډیو ریاستونو زیات واکمن د هغه مخالف شوي دي. دغه واکمن د راجګانو په بلنه په کالنجر کې راټول شوي دي او د کنوج واکمنۍ ته یې دا پیغام استولی دی چې مسلمانانو څخه د ویرې له امله د تېښتې نه وروسته نور ستاسو پر دې چې له مسلمانانو څخه د ویرې له امله د تېښتې نه وروسته نور ستا پر تخت کېناستل د شهزادګانو لپاره توهین او سپکاوی دی. ځکه خو له تخته که لاس پر سر شي دا به غوره وي، او که نه نو موږ به دې په زوره له تخته لرې کړو. بیا دا خبره مشهوره شوه چې ګولیار او نورو زیاتو ریاستونو پوځونه د کالنجر د شهزاده په لارښوونه د کنوج پر لوري پرمختګ کوي. نږدې یوه میاشت وروسته د کنوج واکمن د خپل زوی او نورو سردارانو د غدارۍ په سبب د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه او ووژل شو. او یرغل کوونکو د کنوج نوې پلازمینه بیرته ونیوه او د هغه زوی ترلوچن پال یې پر تخت کېناوه.
ګوپي چند اوس پوهېدلی و چې د ده زوی د کومو مهمو عملیاتو لپاره تللی و، هغه هم دغه و، ځکه خو یې اوس لا په ناکرارۍ د هغه د راتلو انتظار کاوه. ورځ په تېرېدو وه. د ګوپي چند یو کلیوال سیند ته نږدې څاروي پول چې له لرې یې یو سپور ولید چې بې درېغه اس ځغلوي. سپور چې ورنږدې شو کلیوال وپېژانده، په منډه ولاړ او د کندې پر سر ودرېد او دواړه لاسونه یې اوچت کړل او چغې یې کړې: ودرېږه ودرېږه. سپاره په دواړو لاسونو د اس جلب ورکش کړ او د اس درولو هڅه یې وکړه، خو ګړندي اس په درېدو کې څو ګزه وړاندې ولاړ او شپانه د ځان ژغورلو په خاطر شاته منډه واخیسته او لرې شو. دا رامنات و چې د اس جلب یې راوګرځاوه. شپانه کلیوال ته وکتل، هغه په منډه ورغی، د اس جلب یې ونیو، ویې ویل: رامناته، د بګوان خدای په خاطر وړاندې مه ځه، له همدې ځایه بېرته ستون شه. رامنات خو څو شېبې په رډو شاته وکتل، بیا یې لږ همت وکړ، ویې ویل: ولې کاکا، څه خبره ده؟ شپانه په غريو نیولي غږ ځواب ورکړ: کلي ته د سومنات پالونکي راغلي دي. او رامنات ناکراره شو، ویې ویل: د بګوان په خاطر؟ زر ووایه، هغوی ستا پلار نیولی دی؟ ته څه وایې؟ زه دروغ نه وایم، د سومنات پالونکي د باج ټولولو لپاره راغلي دي. هغوی ستا د پلار ټوله شتمني ترې واخیسته او لیلام یې کړه، کور ته یې راوړه، کور ته یې اور ور واچاوه. ستا پلار بې حوصلې شو، د یو پالونکي د مرۍ نیولو هڅه یې وکړه او اوس سپاهیانو هغه نیولی دی. او له ماسپښین راسي ډبوي، هغه څو ځلې بې سده شوی دی، او چې کله بیرته په خوخ راشي د سومنات لوی پیشوا او پالونکو ته کنځلې کوي. د بګوان خدای په خاطر ته هلته مه ورځه، له هغوی سره بشپړ پوځ دی. د رامنات حوصله پای ته رسېدلې وه، بې له دې چې څه ووایي اس ته یې پونده ورکړه او اس په وروستیو 2 پښو نیغ ودرېد او شپانه له ویرې قبضه خوشې کړه. ګوپي چند د یوې چوترې په مخ کې پړ مخ پرېوت. ګوپي چند د یوې چوترې په مخ کې پړ مخ پروت و. یو سپاهیلی و کوتک سر د هغه سر ته ولاړو. د سومنات 2 پالونکي پر کټونه او نږدې 40 تنه سپاهیان شاوخوا په مځکه ناست وو. د کلي خلک شاوخوا ته درېدلي وو. یو بتپال او چارپایي څخه جګ شو، وړاندې ورغی، په لغتو یې ګوپي چند څو ځلې وواهه، بیا ور ټیټ شو، پر نبض یې لاس کېښود، ویې ویل: دی مړ شوی دی. د کلي خلک چې تر اوسه پورې چوپ و، پټ یو له بل سره په غوږ کې ګړېدل. څو تنه په ویره د ګوپي چند مړي ته نږدې ورغل، خو د سومنات پالونکي په درانه غږ وویل: وړاندې مه راځئ، همدلته ودرېږئ. خلک ووېرېدل او شاته ولاړل، خو یو بوډا بزګر جرأت وکړ، ویې ویل: بهادر، اوس شپه کېدونکې ده، که تاسو اجازه راکړئ چې موږ د مړي بندوبست وکړو. هغه وویل: دا مړی به تر هغو دلته وي چې د دې سیمې ټول خلک یې یو ځل وویني. بوډا سړی بې له دې چې نور څه ووایي شاته شو او د کلي خلکو یې وویل له هغه ځایه خپلو کورونو ته مخه وکړه. سپاهیان خلکو ته په فصلونو کې څرېدونکي اسونه او پیلانو د بندوبست لپاره ورتل. لږ ژڼ وروسته د سومنات د پالونکو په شاوخوا کې 8 تنه سپاهیان او 15-20 کسه کلیوال پاتې شول. رامنات لوی چوترې ته نږدې اس ودراوه. د کلي خلکو چغې کړې: رامنات راغی، رامنات راغی. هغه له اس څخه پلی شو، یوې او بلې خواته یې وکتل او په منډه د پلار مړي ته ورغی. د هغه اس او جامو د لږ ډنډ لپاره بت مانځونکي او د هغوی سپاهیان وویرول. د کلي یو ځوان د ده د اس تر جلب ونیو. رامنات پلارجانه پلارجانه چغې کړې او د خپل پلار مړی یې په غېږ کې ونیو. کېناست. یو بتپال جګ شو، وړاندې ورغی. د کلي له خلکو څخه یې وپوښتل: دا څوک دی؟ خو د کلي خلکو د ځواب پر ځای زړه نازړه و او په اندېښنه یو بل ته کتل. بتپال وړاندې رامنات ته ورغی او پوښتنه یې وکړه: ته څوک یې؟ رامنات سر اوچت کړ، هغه ته یې وکتل او د ځواب ورکولو پر ځای خپله شونډه وژول. بتپال بیا په درانه غږ خپله پوښتنه تکرار کړه. رامنات مړی پر ځمکه کېښود، ودرېد او په رېږدېدلي غږ یې وویل: دا چا وواژه؟ د رامنات په سترګو کې د اور لمبو بتپال اندېښمن کړ، خو له همت څخه یې کار واخیست. ویې ویل: اوس به دې د پوښتنې ځواب واورې. ته لومړی دا ووایه چې څوک یې او د دې پس ذاتي سړي سره دي د خواخوږۍ جرأت څنګه وکړه؟ رامنات وویل: اوس ته پخپله یې. او بیا یې پر خوله هغه په زوره په سوک وواهه. خېټور بتپال په شا ولاړ او بیا یې ستونی ستغ ولوېد. د هغه په غورځېدو 8 تنه سپاهیان چې هلته وو د ونیسئ، ووژنئ، چغې یې وهلې، وړاندې ورغل. په دې ځنډ کې رامنات خپله توره راایستلې وه. هغو سپاهیانو تر اوسه پورې د خپلو مټو زور په لاس پورته کوونکو ازمویلی و. دا لومړی ځل و چې دوی د خپلو زنګ وهلي تورو په ځواب کې یو ځلېدونکې تیره توره لیدله. هغوی د خپلو تورو په ځواب کې یوه ځلېدونکې تیره توره لیدله.
رامنات چې د شاته تلو پر ځای حملې ته تیار ولید، دوی څو ګامه لرې ودرېدل او یو بل ته یې حیران وکتل. بل بتپال چیغې کړې: بې همتو، څه ته ګورئ؟ سرتېري په نزړه وړاندې ورغلل او رامنات د راایسارولو هڅه یې کوله. هغه په لومړۍ حمله کې یو پر بل پسې 2 سرتېري پر مرګ وسپارل. دریم سرتېری وارخطا شو او شاته وتښتېد، خو د غورځېدلي بتپال سره یې پښه ونښته او ستونی ستغ وغورځېد. د جګېدو هڅه یې وکړه، خو د رامنات توره یې په ککرۍ ولګېده او هغه بیا له ځایه ونه خوځېد. نور سرتېري یوې او بلې خواته وتښتېدل او خپلو هغو ملګرو ته یې چغې وهلې چې له کښتونو څخه یې خپل څاروي راټولول، او دوهم بتپال وارخطا شو او هلته نږدې په یوه ونه د ختلو هڅه یې کوله. د کلي خلکو چغې وهلې: رامناته، نور تښته، سپاهیان کښتونو ته د آسونو د راوستلو لپاره تللي دي، اوس به هغوی راشي، زر کوه. خو رامنات اوس لاندې پراته بتپالونکي ته پام واړوه، د هغه د تورې څوکه د بتپالونکي په خېټه وه او هغه لاس په نامه نیولی و. چغې یې وهلې: ومې بخښه بادار، زه سمنات پالونکی یم، باداره باداره. رامنات هغه پر خوله په لغته وواهه، ویې ویل: بې همته، هغه زما پلار و. د کلي خلکو د درمسال پالونکي د ژغورنې هڅه وکړه، خو رامنات تیره د هغه تر ټټر بوټه ختلې وه. د کلي خلکو د درمسال د پالونکي د ژغورنې هڅه وکړه، خو د رامنات توره د هغه تر ټټر بوټه ختلې وه او په خپله په منډه ولاړ. پر اس سپور شو. لږ ځنډ وروسته چې د سمنات د پالونکو سرخندونکي سرتېري د هغه په لټون پسې ووتل، نو رامنات 2 کیلومتره لرې په تیارو کې پناه اخیستې وه. خو له دې وروسته راتلونکي هر سهار رڼا دا پیغام ورته راوړ چې مرګ د سیوري په څېر په هغه پسې دی. د دیوتاګانو په ځمکه کې د سمنات د پالونکي د قاتل لپاره هیڅ ځای نه و. خپل کور. یو ځل د شپې مهال رنبیر او شمبونات د سپوږمۍ په رڼا کې له لرې خپل منزل لیده. ستومانه آسونو سرونه ښکته اچولي وو او ورو ورو یې ګامونه اخیستل. د خوړ په شاوخوا چونګښو او چرچریو خپلې نه ختمېدونکې نغمې پیل کړې وې. د رنبیر هر ویښته د خپل وطن په وږمو تازه شوی و. هغه خپل اس پر غاړه ور وټپاوه، ویې ویل: اشنا، ستا پر ستومانه یو لاره پوهېږم، خو نور زموږ منزل لرې نه دی. له کښتونو څخه ووتل او هغوی یو ګڼ بڼ ته ورننوتل او رنبیر په زړه او مغزو یو ځل بیا د تېرو ښکلو او زړه وړونکو بادونو خاپونه راڅرګند شول. دا همغه باغ و چې د به په وړکتوب کې لوبې پکې کولې او په کړس کړس به یې پکې خندل. هغه کړس کړس خنداګانې اوس هم د ده په غوږونو کې کړنګېدلې. له باغ څخه چې تېر شو، هغه د خپل کلا ته ورته کور ته 4 دیوالۍ لمبه لیدله. پر شونډو یې مسکا ځلېدله او په سترګو کې یې اوښکې ځلېدې. د کور دننه چوپه چوپتیا وه. د پاسني پوړ د یوې کوټې له دریڅې نه چې زیاته برخه یې د انګړ د منځ د یوې ونې په څانګو پټه شوې وه، د ډیوې تته رڼا راوتله. شمبونات دریڅې ته اشاره وکړه، ویې ویل: هلته وګوره، د شکنتلا په کوټه کې څراغ بلیږي. هغه به ویښه وي. ما ورته ویلي و چې هغې ستا په غیاب کې یو خوب لیدلی و چې ته د کړکۍ له لارې د هغه کوټې ته ورننوځې. له هغې ورځې وروسته دې د خپلې کوټې ډیوه نه ده مړه کړې. دوی له دیوال سره جوخت د بهرنۍ دروازې په لوري روان و. ناڅاپه رنبیر خپل آس ودراوه، ویې ویل: ودرېږه شمبو. اوس مکه په دروازه کې غږ وکړ نو د نوکران به چغې کړې او ټول به کلی به راویښ کړي. زه تر ټولو د مخه غواړم شکنتلا او پلار جانو وینم. ته لږ ځنډ دلته ودرېږه، ګوره چې شکنتلا مې پیژنې که نه. شمبونات ورته وویل: که دې ویښتان سپین شوي وای هم شکنتلا به پیژندلی وي. رنبیر خپل اس دیوال ته نږدې کړ، بیا یې په زینې ودرېد او پر دیوال ور وخوت. یوې او بلې خواته یې وکتل او بیا د لاندې ښکته شو. د پراخه انګړ نه تېر شو او د اوسېدو د کوټو د شا د دیوال سره جوخت په کونج کې د جامن یوې ونې لاندې ودرېد او پاس یې وکتل. د پاسني پوړ د کوټې له دریچې نه اوس هم رڼا راوتله. د رنبیر د زړه درزا زیاتېدله. هغه فکر کاوه چې شکنتلا به لومړی پر هغه دغه ګمان وکړي، بیا به چغې کړي: وروره وروره، او را سره غاړه غړی به شي او زه به ورته وایم: لیونی، ته خوب وینې. بیا به یې په زړه کې ویل: نه، زه به خپ او غلی ورننوځم او پر سترګو به یې لاسونه ورکېږدم. خو نه، هغه به وویرېږي. زه به له کړکۍ نه ور وګورم. که هغه ویښه وي بیا به د ونې تر شا غلی شم او ورو به غږ پرې وکړم. هغه به وارخطا شي او زه به مې بیا خندا را کابو نه کړی شم. بیا به موږ دواړه د پلار جان کوټې ته ورشو. چې رنبیر د پلار په فکر کې شو، یو ځل بیا یې ډول ډول اندېښنې په خیالونو کې ور وګرځېد. د خپل وطن حدودو ته له ننوتلو څخه پخوا یې په کنوج کې د انقلاب خبر اورېدلی و.
او هغه خپل وروستي پړاوونه ډیر په توندۍ وهلي وو. که څه هم هغه د شمبونات پر خبرو پر دې باوري شوی و چې د سلطان محمود پر لاس د کنوج د ماتې سره د هغه د پلار یوازې د کنوج د شاهي کورنۍ څخه نه بلکې د شاوخوا ټولو راجګانو څخه مایوس او متفکر شوی و، او هغه به د کنوج د واکمن په مرسته په جګړه کې هیڅ برخه نه واخیستې. بیا هم ځینې نامعلومې اندېښنې د ده په زړه کې را پیدا کېدلې. د ماڼۍ له بل کونج څخه یو پهرهدار راښکاره شو. رمبیر د ونې له تندي سره جوخت ودرېد. یو ځل د رمبیر په زړه کې دا هیله راپورته شوه چې غږ پرې وکړي، خو هغه لا په همدې دوه زړی کې و چې پهرهدار له باندیني دیوال سره جوخت روان او وړاندې ولاړ. پهرهدار حالت رمبیر ته دا ښودله چې د کور اوسېدونکي آرام او ډاډه ویده دي. هغه د جامن په ونه وخوت او روښانه کړکۍ مخې ته یې ځان ورساوه. د ونې په څانګه ودرېد او د کړکۍ څخه یې دننه وکتل. کړکۍ ته مخامخ 2 ګامه وړاندې یوه ښځه په سپین ټیکري کې پر پالنګ ویده وه. د هغې مخ له ټیکري څخه راوتلی و، خو زیاته برخه یې په لاسونو پټ و. د هغې ښکلي لاسونه له سر څخه اوچت یو پر بل پراته و او په مړوندونو کې نرۍ د سرو زرو بنګړي ځلېدل. رمبیر خپله د زړه درزا راکابو کړه. ورو یې وویل شکنتله، خو چې پر پالنګ پرتې ویدې ښځې څه غږ وانه ورېد. ورو کوټې ته ورننوت. څو شېبې چوپ ولاړو. بیا یې د شکنتلا د راویښولو په اراده خپل لاس د بسترې خواته ورنږدې کړ، خو بیا یې څه په خیال کې ور وګرځېدل او لاس یې ودرېد. پر شونډو یې شوخه مسکا وځلېدله. ملا څخه یې د ګاڼې کڅوړه راخلاصه کړه او ټوله ګاڼۍ یې ترې راوایستله او د ویدې نجلۍ سر ته یې کېښوده. بیا یې یوه کړه یې واخیستله او ورو یې د هغې په یوه مړوند کې واچوله چې غوښتل یې په بل لاس کې بله ور واچوي. نجلۍ په لټ راواوښته او بیا وارخطا راویښه شوه. غوښتل یې چیغه وکړي، خو له کومې یې غږ ونه و. رمبیر هم څو شېبې حیران پاتې شو. هغې ته یې کتل. هغه شکنتلا نه وه او دوی دواړه یو له بل سره نا اشنا وو. سمدستي د رمبیر په زړه کې ور وګرځېدل چې دا به د شکنتلا کومه خورلڼه وي او زموږ کور ته به مېلمانه راغلي وي. ده له دې خیال سره یو ځل بیا پر شونډو مسکا وغوړېده. هغه نجلۍ ته تسلي ورکړه. ویې ویل وېرېږه مه، زه کوم لوټمار او غل نه یم. ته څوک یې؟ ما هېڅکله نه یې لیدلې. زما د خور په خورلڼو کې خو ستا په څېر کومه نجلۍ نه وه. د نجلۍ ویره او اندېښنه په پریشانۍ بدله شوه او په وېرېدلي غږ یې وویل، که ته کوم لوټمار او یا غل نه یې، نو دغه مهال دلته د څه لپاره راغلی یې؟ له دې ځایه درومه، که نه نو نور شور به ګډ کړم. رمبیر وویل، زه په خوښۍ تا ته د شور ماشور اجازه درکوم، که ته د نور چا پر ځای زما خور راوغواړې نو دا به ډېره ښه وي. د نجلۍ پریشانۍ په غوسه بدلېده. ویې ویل، که ته غل نه یې نو لیونی ضرور یې. که زه په خپله بدنامۍ نه وېرېدی، همدا اوس به مې د کور ټول خلک په شور راپاڅولي وو. ډېر ښه، شور وکړه. رمبیر په ډاډمنه لهجه ورته وویل، ته دې پر خپل ځان نه وېرېږې؟ بالکل نه. آخر ته څه غواړې؟ ته څوک یې او په دې وخت کې زما په کوټه کې څه کوې؟ د مرګ لپاره ته زما د کوټې پر ځای کوم بل ځای نشي موندلی؟ نه، نور ما ته د مرګ او ژوند لپاره د کوم بل ځای لټول پکار نه دي. نجلۍ د پریشانۍ په حالت کې خپلې شونډې ژولې. رمبیر تر اوسه پورې د چا څېره د غوسې په حال کې دومره په زړه پورې او راښکونکې نه وه لیدلې. ناڅاپه د نجلۍ سترګې پر خپلو مړوندونو ونښتې او په هغې کې چې ځلېدونکي بنګړي ولیدل. غوسه یې په حیرانۍ بدله شوه. لږ چوپتیا وروسته یې په هیله منه لهجه وویل، ته یوازې د یوې نجلۍ په بدنامولو سره مرګ قبلوي؟ اخر ما ستا سره څه بد کړي دي؟ رمبیر چې د نجلۍ په سترګو کې اوښکې ولیدې، اغېزه یې پرې وکړه. ویې ویل، وبخه، زه په ناپوهۍ دې کوټې ته راغلم. زه پر دې خبر نه وم چې زما دا کار به د یوه مېلمه د پریشانۍ سبب کېږي. مېلمه؟ د چا مېلمه؟ دا خو زما خپل کور دی. صحیح ده، دا ستا کور دی. ووایه چې شکنتلا چېرته ده؟ زه د بل چا له راویښولو څخه دمخه غواړم هغه ووینم. ته د موهنچند د لور په باب خبرې کوې؟ هوکې، زه د هغه ورور یم. ناڅاپه د نجلۍ رنګ ژېړ واوښته او په غريو نیولې غږ یې وویل، د مسلمانانو سره بندي وي؟ هوکې، زه همدا اوس دلته راورسېدم او په ونه وختم. د کړکۍ له لارې دلته راغلم. ما ګمان کوه چې شکنتلا به پریشانه کړم، خو د هغې برخه پریشاني به ګوان ستا په برخه لیکلې وه. زه اوس بخښنه غواړم او هیله کوم چې د شکنتلا تر کوټې پورې لاره راوښیې، که نه نو وېرېږم چې ستا په څېر کوم بل مېلمه په عذاب نه کړم. د نجلۍ زړه اوس د ویرې او غوسې پر ځای د ښېګڼې او خواخوږۍ له جذبو ډک شو. د هغې په مخ کې اوس د یوه ډاکو یا غله او لیوني پر ځای یو داسې ځوان ولاړ و چې څېره یې د دیوتاګانو ته ورته وه.
دې د رنبیر په باب ډېرې خبرې اورېدلې وې. دې ته دا تصور ګران نه و چې دغه ځوان 5 کاله په جیل کې و، له کومې غمجنې پېښې سره مخ کېدونکی دی. دې رنبیر ته کتل او په زړه کې یې ویل او په زړه کې یې په وار وار دا جملې تکرارولې: کاشکې زه دلته نه وای، کاشکې دلته نه وای. رنبیر چې د دې په څېره کې د غم او خفګان کرښې ولیدې ترې ویې پوښتل: زما پلار جان او شکنتلا څنګه دي؟ نجلۍ له لږ دوزړیتوبه وروسته وویل: هغوی دلته نشته، او که ته خپل ژوند قیمتي بولې نو د بګوان پوروی له دې ځایه څخه زر تر زره ځان وباسه. رنبیر په مسکا وویل: زه ډېر ستومانه یم، نو ستا حکم به مې منلی وای. زه رښتیا وایم، ستا پلار او خور دلته نشته. هغوی چېرته دي؟ د بګوان په خاطر ور وغږېږه. زه د هغوی په باب خبره نه یم، یوازې پر دې خبره یم چې که ته د موهنچند زوی یې نو د دې کور په انګړ کې ستا ژوند په خطر کې دی. رنبیر دروازې خواته ورغېد، زنځیر یې په لاس کې ونیو، مخ یې راواړوه. نجلۍ ته یې وکتل او ویې ویل: دغه ټوکې زما له زغمه اوچتې دي. ته په څه داسې وایې چې له دې کور څخه بهر زه د خپل ژوند په قیمت نه پوهېږم؟ ودرېږه، د بګوان په خاطر هلته مه ځه. نجلۍ دا وویل او بیا یې منډه واخیسته. د رنبیر لاسونه یې ونیول. د نجلۍ دې کار د رنبیر ډاډ ولړزاوه. بیا یې هم د مسکي کېدو هڅه وکړه. ویې ویل: زما په ګمان تا د خپلې پریشانۍ پوره بدل واخیست. نور ټوکې مه کوه. د نجلۍ سترګې راډکې شوې. ویې ویل: پر ګمان مې سوګند چې زه له تا سره ټوکې نه کوم. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.